अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, उम्मीद लरम چې ټول به روغ جوړ یې. نن درسره یو ډېر ضروري خبر شریک کوم چې وزیر اعلی ګنډپور ته د ټیکو په مد کې د 100 کروڑ روپو ورکولو انکشاف دی. د پخواني صوبایي وزیر شکیل احمد خان په خیبر پښتونخوا کې د کرپشن د شکایاتو ولټونو لپاره جوړ شوی ګډ ګورننس کمیټې کې جمع شوی تحریري بیان مخې ته راغلی دی. شکیل خان بیان مطابق د ترقیاتي کارونو لپاره سیکریټري CNW 6.80 کروڑ روپۍ جاری کړي دي او څه وخت چې د هغې څخه د کمیشن پوښتنه وکړې شوه نو هغه وینا وه چې وزیر اعلی د دې معاملې په خپله نګراني کوي. د دې نه به شکیل خان خپل بیان کې ویلي چې د بدعنوانۍ او د بد انتظامۍ په اړه ما د پارټۍ سینیر قیادت خبر کړی دی. شکیل خان وینا وه چې سیکریټري CNW د ټیکو په مد کې وزیر اعلی ته د 100 کروڑ روپو ورکولو اعتراف هم کړی. شکیل خان خپل بیان کې زیاته کړې چې هغوی په 21 جولای د باني چیرمن سره ملاقات دوران ټول حقایق هغه ته وړاندې کړي دي. نو دوستانو دا و زموږ نننۍ معلومات. امید لرم چې زموږ ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي نو دا ویډیو لایک کړئ او دا معلومات د ټولو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د بلې ویډیو پورې هم د الله په امان.